نو اوس ګورئ څو قریبي علامات در ښیم. یوه علامه دا ده دوی دوه به داسې سر په سره سره دا څوک روس او امریکا دی به سر په سره چې په دا شپو کې دی نږدې نبي علیه السلام مهدي راځي. دویم اټمي جنګ به لګېږي. دریم دریای فرات په عراق کې چې کوم دریاب دی غټ دریاب دریای فرات دغه دریای فرات به د سونې غر راپورته کړي. دغه سونې پر غره باندې به جنګ شروع شي. نبي علیه السلام وایي پام کوئ قطعا چې نږدې ورنسئ چې ګرد غر د سونې درکوي چې ورنسئ. پر دې به ډېر خطرناکه جنګ لګېږي. دا د مهدي د ظهور انتهایي قریبي علامات. دا به څنګه ښکاره کېږي نو اوس غوږ ونیسئ. د دریای فرات ګردې اوبه له ترکیې راځي. ترکیې اوس یو ډیم شروع کړی ابلیسیو ورته وایي. بیخي ډېر غټ ډیم دی ابلیسیو ورته وایي. دی راولاړېږي د فرات اوبه ګرځي ابلیسیو ته چې ابلیسیو ته اوبه وګرځلې په عراق به فرات به وچسي فرات دریاب به وچسي چې وچسي په فرات کې دننه چې کوم د سونې غر دی هغه به ښکاره شي. سخته جنګ به پر شروع سي. دا د مهدي د ظهور انتهایي قریبي علامه ده چې د سونې غر به په فرات کې ښکاره شي او طالبان به جنګ وګټي امریکا به شکست وخوري. دا یې بیا ډېر قریبي علامه ده. طالبان ته به حکومت وسپارل شي. دا یې بیا ډېره قریبي علامه ده. تر ګردو قریبي علامه یې چې شته. سم غوږ ونیسئ. نبی علیه الصلاة والسلام وایي د سعودي د باچا به د حیوان نوم وي فهد ښیي. فهد په عربي کې پړانګ ته وایي. د حیوان نوم وي. دا به مړ سي. چې مړ سي د ده په خاندان کې به یو سړی راپورته شي د ده په ورونو کې شاه سلمان شي. هغه به بېهودی هغه به باچي بجای د خپل ځان و زوی ته به حواله کړي محمد بن سلمان شي او زوی به د یوه چا نه یې خوښ. صحیح ده. چې مهدي ظهور کوي تر هغه 3 میاشتې مخکې یا 2 میاشتې مخکې به شاه سلمان مړ سي. شاه سلمان به مړ سي. شاه سلمان چې مړ سو دغه به باچي وختي زوی ته ورکړي. د شاه سلمان د ورونو او د شاه سلمان د ورېرونو او د شاه محمد به جنگ سره ولګېږي. په ټوله سعودي کې به وینې وبهیږي خصوصا پر جمرة العقبه باندې یعنی پر لوی شیطان. په دغه کال به حاجیان ګرده لوټ سي. د عوام به راشوه سي. امیر به نه لري. دونه سخترین جنگ به وسي. ډېرې بدې وینې به توی سي. په دا مابین کې به مهدي ظهور کوي او مهدي علیه السلام به د سعودي باچا کېږي او امیر به جوړېږي. څونه سره نږدې دی. شاه سلمان به مري. شاه محمد به باچا جوړېږي. پر شاه محمد به جنگ کېږي. جنگ بعد به فوراً مهدي په دغه جنگ پرک مابین کې ظهور کوي. تر دې به بل غټه قیمتي علامه ویښ یاست. د روژې د میاشتې پر 15 د روژې د میاشتې پر 15 په اسمان کې غږ کېږي. په اسمان کې غږ کېږي. پرد د 15 په شپه باندې چې دا شپه 15 په دا شپه غږ کېږي. غږ به په 3700 ژبو باندې خلک په پوه شي چې دا څه وایي. پښتانه به په پښتو په پوه شي. بلوچ به په بلوچي په پوه شي. پنجابی به په پنجابي په پوه شي. فارسي به په فارسي په پوه شي. دا څه وایي. ابا دغه وایي چې تیاری ونیسئ مهدي درلی. د روژې پر 15 دا اعلان کېږي. د کشنې اختر په میاشت کې په ذوالحجه کې سخته فتنې جوړېږي. ټوله دنیا نیسي. شور شرابه جنجالونه جګړې فسادونه اسلامي ملکو به په خپل آپس کې سره جنګ سي. په پوه سي که نه د کوم میاشتې نه د شوال په میاشت کې د شوال په میاشت کې د شوال په میاشت کې. صحیح ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي د ذوالقعدې په میاشت کې د جمعې پر ورځ چې ملمنځ وکړي سارغه
کور ته به راسي دروازې به په ځان پسې ټینګې وتړئ اورې که نه کړکیانې به ټینګې وتړئ او بیده به سئ او پر ځان به شړۍ و دا ټینګ واچوئ توس او اورې که نه او د 9 میاشتو راشن به جمع کوي بیا پر 8 یا 9 بجې دا څاښت په خوا کې د اشراق په خوا کې یو ډېر عظیم ټک کېږي ډېر عظیم ټک کېږي علما لیکي چې دا ټک د 2 شیانو امکان شته یو دا امکان شته آسماني سیاره به له مځکې سره وموښلي دویم دا امکان دی چې دا ایټم دی لیکن په حقیقت کې دا ایټم دی ایټم به استعمالیږي د جمعې پر ورځ او د سهار د لمانځه بعد خاص د اشراق په وخت په پوه شوست که نه نبي علیه السلام وایي چې څنګه دا جنګ ولګېدی د الله حبیب وایي دا جنګ به وی